السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مو روغ جوړ لره. الله مو حافظ و ناصر سه یو ورور حمزه حقانی په نامه پوښتنه کړې ده چې یو سړی چاته سلام ولیکي نو دغه سلام ورلیکل یعنی خط ورلیکي سلام ورته پکې ولیکي تلفظ پې ونه کي د دغه سلام جواب ستا که نسته ده یعنی جواب واجب ده که نه یعنی تلفظ نه پې کوي ته نه لیکل ده وکړي السلام علیکم. نو محترمه وروره کتابونو نه داسې معلومیږي چې که چاته کتابتاً سلام ولیږه د هغه جواب واجب ده او دا چې تلفظ پې کړی وي که نه یې کړی دا خبره مطلقاً علما ذکر کوي محترمه یعنی تلفظ ته اشاره نه کوي علما وایي چې بس کتابتاً یې ورته سلام ولیږه نو جواب پې واجب ده. امام نووي رحمه الله په الاذکار کې المنتخب من احادیث سید الابرار کتاب کې هم داسې لیکلي. علامه نور الدین السمهودي الشافعي الحسیني رحمه الله په طیب الکلام بفوائد السلام کې هم یو بحث عنوان کدي چې هل یجب رد السلام المبعوث به بالکتابه نو مطلق عبارت ذکر کیږي ورور الله پاک دی روغ جوړ لره کامیاب اوسې. وعلیکم السلام یو ورور عبدالله قیس په نامه پوښتنه کوي چې مجلس کې ناستولو یو چا وویلې چې جنت هم په پیسو اخیستل کیږي بل ورته ویلې چې ته کافر سولې ده ورته ویلې ولې کافر سوی یم نو خو جنت خو په پیسو جوړي اخیستل کیږي که نه چې الله دنیا درکړي وي او ته صدقه وکې مسکینانو ته پیسې ورکې د الله په دین کې په جهاد کې مصرف کې کونډو یتیمانو ته ورکې نو محترمه باید زر د مسلمان باندې د کفر فتوا ونسی دا خو شرعاً بده خبر نه ده وروره جنت چې ده هغه په پیسو اخیستل کیږي مطلب چې د ورته ذکر کړی دا ښه مطلب ده وروره یې شرعاً ان شاء الله مشکل نسته الله دې جوړ لره. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور له ایران نه پوښتنه کړې ده د ورور پوښتنه داسې ده چې دا د خرما ونه چې دا د حضرت آدم علیه السلام خور ده او د مونږ عمه کیږي نو دوی وی چې کله یو څه خټه له حضرت آدم علیه السلام نه پاتې سوله نو له هغې خټې نه بیا پاتې خټې نه د خرما او د کجوري ونه جوړه سوله نو دا اوس د مونږ عامه راځي نو محترمه دا په کتابونو کې ستا ما دا علماو رد کړي حدیث کې راځي وکرمو عمتکم النخله تاسې عزت وکئ د خپلې عمې چې هغه نخله ده خو دا حدیث ثابت نه ده محترمه علما د علم حدیثو په دغه هغه کې حدیث باندې جرح کوي ردونه ور باندې کوي دا د سند له لحاظه ثابت نه ده وکرمو عمتکم النخله یعنی تاسې اکرام او عزت وکئ د تاسې د عمې چې هغه نخله ده کتابونو کې سته ده محترمه ده حدیث هم کتابونو کې سته ده خو د حدیث باندې علما جرح کوي صحیح نه ده وروره هغسې کتابونو کې دا هم راځي چې دا ملخ چې ده دا هم د آدم علیه السلام له پاتې خټې نه جوړ سوی ده نو بعضې علما وی لکه امام سیوطي په دغه کې دا ذکر کړی ده په حاوی کې خو هغه مردود ده محترمه د سند په لحاظ باندې اصل نه لري. علامه ابن محمد ابن طولون الصالحي الدمشقي الحنفي دا حدیث ذکر کړی اکرموا عمتکم النخله فانها خلقت من فضلة الطين آدم وليس من نو دی وی چې دا حدیث د سند په لحاظ چندان ثابت نه ده وروره. الشزرة في الاحاديث المشتهره د دې کتاب اول جل کې په مسأله باندې بحث کوي خو دا حدیث محترمه ثابت حدیث نه ده الله دې جوړ لره. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور د پاکستان نه پوښتنه کړې دی وی دا کترا یا څادر په سر باندې اچول او د دې دپاره دا څنګه ده دی وی دا خو د رسول الله سلام نه ثابته ده که نه ده ثابته
او په مانځه کې څنګه د مونځ خو به نه مکروه کوي. محترمه رسول صلی الله علیه وسلم وی د بخاری حدیث ده ان النبي صلی الله علیه وسلم لما مر بالحجر، کله نبی علیہ السلام چې د حادیانو د سمودیانو په کلی تیریده، قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم الا ان تكونوا باكيين ان يصيبكم ما اصابهم، چې تاسو ته هغه یعنی چې تاسو په دې چې تیریدئ زاړئ به ځکه چې تاسو ته هغه عذاب الله ونه رسوي عز وجل چې هغوی ته رسېدلی. ثم تقنع بردائه، نبی علیہ السلام بیا په سر څادر راواچو، دغه کتره او څادر همدغه طیلسان دی ته وي. دا یو. علامه ابن سعد رحمه الله په خپل طبقات کې لیکي عن طارق التیمی قال جئت رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو قاعد وعليه صوب اصفر قد قنع به رأسه، سر باندې دا څادر اچولی چې قناع ورته وایي. او بل محترمه د ترمذی حدیث د امام ترمذی په خپلو شمائلو کې حدیث راوړی عن انس رضی الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر التقنع بصوبه، نبی علیہ السلام با قناع ډیر کا، او دغه قناع چې د محترمه چې اوس څوک ورته طیلسان وایي یا د کتره په سر، خو شرط پکې دا د محترمه چې تی په سر راواچي د دواړه طرفونه به ارخا او خوشي کوي، به نه دسي به اړوي، ځکه بیا هغه راځي څو ورته وایي صدل راځي. نو بالکل دا سنت ته محترمه ته وایي چې رسول الله نه ثابت ته کنه. جلال الدین سیوطی رحمه الله یو کتاب جوړ کړی التضلع فی معنی التقنع، ډیر احادیث او دلایل راوړي او د دې د استحباب او د سنتیت خبرې کړي. الله دې جوړ لره وروره. امام بخاری په کتاب اللباس کې یو عنوان کړي چې هغه ته تقنع او باب التقنع په عنوان باندې دغه تقنع دغه څادر او کتره په سر اچولو ته ویل کیږي وروره. الله دې جوړ لره. اکثر د دنیا علما او عربو کې د عادت ستاده، اکثر علما د عرب علما دا کړنه کوي وروره. الله دې کله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې مثلا امام په رکوع کې ده او ته اقتدا پسې کوي، نو دوی وی د اندازه د تسبیح قدر ته ونه درېږي. اصل کې محترمه درېدل دي. علما په کتابونو کې لیکي بعضې خلک چې کله اقتدا امام پسې کوي، امام په رکوع کې وي نو همداسې کوپ وي، الله اکبر ووایي همداسې کوپ وي، نو دا رکعت نه د حساب سوی، ځکه نه د حساب سوی د قیام نه ده کړی. محترمه خامخا به یو ورې درېږي، یعنې دا تکبیر به په ولاړه کوي الله اکبر، چې تکبیر د تحریمي سو بیا الله اکبر رکوع ته به ځي، یو ورې به قیام وي. محترمه چې قیام نسی دا نه د حساب دا رکعت بیا. الله پاک دې روغ جوړ لره.